گلبدین نایب او ځوانو لوبغاړو د اصغر وایس کفتاني وننګوله. سلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو بخیر، ستړي مشه. طارق زیان صدیقي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې هیله او امید چې ټول ورته روغ او د صحت په جامه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی کپتان گلبدین نایب او ورسره اووه ځوانو لوبغاړو د کرکټ بورډ هغه پرېکړه وننګوله چې اصغر افغان وایس کپتان وټاکه. گلبدین نایب او له هغه سره ملګري ځوان لوبغاړي وایي چې اصغر افغان د کارکردګۍ او فټنس له کبله په لوبډله کې ځای نه لري، نو د ټیم مرستیال کپتان څنګه جوړیدای شي. ښاغلی نایب کرکټ بورډ چیلنج کړ چې د اصغر افغان د تیرو 3 کلونو ریکارډ دې راوباسي او له ملت سره دې شریک کړي. گلبدین نایب د افغانستان د ځوانو لوبغاړو لویه برخه پر ځان راټوله کړې او دا هڅه یې پیل کړې چې د افغانستان کرکټ له مافیا او سیاست نه وژغوري. پخوانی کپتان گلبدین نایب د نوي کپتان راشد خان ارمان کپتانۍ ته غاړه ایښې، خو وایي چې مرستیال کپتان د مرستیالۍ وړتیا نه لري. گلبدین نایب تیر شپه له لوبغاړو سره په یوه ناسته کې دا هم ویلي چې د کرکټ د پخوانی چیرمن مشعل سیاسي منګولې به هم له افغان ملي ټیم نه وباسي، او تر څو چې د ده په وینا په لوبغاړو کې سیاست او د مافیا لاسونه نه وي لنډ شوي، نور به افغان لوبغاړي له لوبې کولو ډډه کوي. گلبدین نایب تیره ورځ د نوي کپتان د اعلانولو پر مهال د رسنیو د ګڼو سازو په وړاندې مشعل تورن کړ چې د کرکټ بورډ په بربادۍ پسې راولاړ شوی دی. گلبدین نایب تیره شپه ځوانو لوبغاړو سره یو ځای ویلی دی چې که ولسمشر مشعل له بورډ لرې نه کړي یا بورډ اصغر افغان د مرستیال کپتان له دندې لرې نه کړي، نو د کرکټ بورډ د ناخوالو سره سره به د نړیوال جام هغه ټولې کړنې او په لوبډله کې د سیاست او لاسوهنو ټول جریان له ولس سره شریک کړي. د افغان کرکټ بورډ دواړه مشر چارواکي اجرایي رئیس او چیرمن لندن ته پر لارې دي او موږ ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون ترلاسه کړو. مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو خپلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.